بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزونه اجمیر ازدو روډم باندې ملګری په تفصیل باندې خبره وکړي. او زه دغه عوام په وساطت سره دا ایجنسی اور کمانډر ته دغه په وساطت سره دا سمول کو چې دا ټول چې کیم 70 سال مخصوص قانون جوړ کړی دی. آتا تو کیمه جنډا ورکړي دغه خلاف میش درې څلور میاشتې مخکې هم ژغ کړی دی. نن یې بیا کړي. خو زه دا کوم ته یو دا وصیت وشایو سول کو چې دا کیم یمو ملګری خبره وکړه. ملګری ملکون یا قانون دا یایي چې د میش ملکي ختمه شوه. ملکي خو چې دی کې ما میش لیدلې وه دا شپه کلاس کوله پاکې خو دا وي چې 15 یا 6 قانونه وي خو د پولیټیکل ایجنټ سره جوړ شول چې بازور نه یا د داسې غره نه په کیلا ډاز وکړ سابو د عام سلیخیله مازی بازور بند و او په لیاره کې نیو په دره کې نیو او قانون صاحبون او پولیټیکل ایجنټ چې همیش جوریسډیکشن ورته یایي دا ایسي نو د دغه قانون سره نوستي او دا غریب عوام د غریب خلکو دکاندور دوی نیولې وي په هر دکاندور لاس شل زره روپۍ وړلې پنه باز خلاصول په دا کې که چېرې ملکونه یې قانون به ونیول یا دا شی به تلې وی یوړل په دا پګړاور باندې په دا قانون باندې په خدای قسم چې په دا کیس د تېرې په سنټر جیل په لنګر کې دوړې لمدولې سنن بیا ته جایږي چې نه دا سکولینا دا مدرسې دا نکارې دا روټینا په تلاس کو توپ وخوړل په دا نه باندې دا غریب هم نه څه غوړي چې ودرې دغه ملکینا دا د ایجنسی د کور کمانډر د کمانډر په چنډه باندې خپل مازای باندې ماته وروي تیم ډیر ودرولې فنا په 40 سیار کې په تور قانون کې په مسجد کې د کوخان په نوم باندې په شاول کې د رشید او د یو بل نوم په تا نوم سړي سیخل هغه پولیټیکل ایجنټ اور ایسي چې کیمون چوټا ورته ویل هغه خلک سره وي چې ونه په غیرته خلا څنیاور ملاو کړل شنکای واکړه پیټه واکړه شګه پوڅه محمد وکړه یا په شاول کې رشید وکړه یا په خان وکړه دغه خلک دغه پګړه وره دغه ملکونه دغه قانونه خپل کاروبار په چالو وس هیڅ نشته نن د ګربره بناتو ته خپل خیر سره دا یې چې په مرکه باندې کې سلانډاو نه ځل خلا او خپل خلا تو ته خو مزای روغای اما زای ځل خیر مرکه درکې وکړي په دا نه باندې څه غوړي څه روایت غوړي ته په روایت کې فیصله وشوي باندې نقشلې نن بیا ته غوړڅ څه ځای چې ایجنسی چې چرته وایي بس تم ځکه پرېږدو خو زه دغه نشته دا اندازه چې دا په مرکې په جارګې په رواج هېڅ فیصلې نه کوو د ایجنسي دپاره لګیا دي نن باربره دو سبو شنه خوړوي فرض کې د مسجد سره کیسه وي خپل کاروبار باندې چالو کوي د خدای دپاره سوچ وکړئ د دغه شي دپاره نن جماعتو په ډېر شاک اعلان کې زه غوښ شوی خو د تو څه زه فریاده کوم بیا د پوره د مزدور ملګري اعلان کړی دی خو زه په دا کوم باندې بیا ژغ کړم چې تر هغه پوره و میز لګیا وي مزاحمت وکړي دغه ټیپکسونه دغه لښکرې دغه سرکار کړیادوره خلک خلاف تر هغه پوره جدوجہد کړي تر څو پوره چې دوی په خپل ایجنسي نه وي ورغلی چې زه تېره پېښه دا زه خپل مقصد نه درم د فراق مرداد ته زه
د خپل قوم ته په دا نازک سیم کې چې د جمیل مونځ سول کو چې دغه ته تیار شي ما په خیر کې ما په کومینه کې ما د مالک خاطر کې خپل خواندې مانده خپل یتیمونه جزونه خلک د خاطره غیرت وکړي خدای قسم چې به غلطه کیږي شرمېږي او په دا حالت کې چې نن دا نفرت دی د پلو کوي چې په خوجل خلځلي خیر ورسي ارو کې ځاني سابو دا ولکم ورچکیږي ځلي خیر دلایي چې توسي بلار کې کیځوي نو دا یو سازش راوندای سوچ وکړئ د خدای د پورا په تلاش نه وښکارو دلی یتیمون شوي ولش د دلی کورینه پرشول یا د پورا دا شی راوندای سوچ وکړئ په دا خلک پسې مدرمای دا خلک کې نوسرای دغه چې کله په کوز باندې ضرورت پېښیږي کله ځان درته کو دا به غرض ده دا به مقصد ده دا به وجاتي ده دا به جرمونی ده دغه سره ووسئ او زه دا سیاسي پارټۍ د تاریخ ټول ملګري ته وایم چې نن د خواشینګر اقدام وکړو چې فرمان خپل دغه د ایجنسي رایګره ونیوه خو د دغه خلکو د یووالي په وجه نن موږ ټول وزیرستان ته فخر دی چې دا په موږ کې موجود دی که چېرې موږ به یې څوک کوي موږ به خپل دغه لویو ځوراوي لویه خاموشالي ملګري عزیزونه تاسو خپل حق غوښتل ته تیار یې که غلیږئ که ډارېږئ تیار یې